السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د موبایل درې داسې طریقې در پیژنم چې تاسو ته زده کول ډېر زیات ضروري دي. ګوره دوستانو، د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې ډېر څه تاسو زده کولی شئ. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل یا زموږ په پیج کې نوي یئ نو زموږ چینل سبسکرایب پیج در سره لایک کړئ، همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره. دوستانو، د ویډیو ختمن له خپلو خوږو ملګرو سره هم شریکه کړئ. دا د درې طریقې زده کول تاسو لپاره ډېر زیات ضروري دي. نو د دې طریقې زده کولو لپاره دوستانو د ویډیو تر اخره ګورئ. تر ټولو اول دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ د خپل موبایل کې مو چې کوم اپلیکیشن دی هغه تاسو بل موبایل ته ولګئ، نو تاسو یې په دې طریقې سره لګلی شئ. بالکل آفلاین دوستانو، د خپل موبایل کې تاسو کم اپلیکیشن چې کم وي دا وګورئ. دا کې کم یو اپلیکیشن چې تاسو بل موبایل ته لګل غواړئ، د دې لپاره تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. بیا دلته کې تاسو آیکون باندې کلیک وکړئ. په آیکون باندې کلیک کولو وروسته دوستانو دلته کې تاسو په مای ایپ اینډ گیم باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګوره پلی سټور خو په هر یو موبایل کې وي. که چېرته تاسو پلی سټور اکاونټ ته جوړولو طریقه نه وي، زما په پیج زما په چینل کې تاسو د هغې طریقه زده کولی شئ. بیا په شیر باندې کلیک وکړئ. شیر کې چې کم موبایل ته چې تاسو لیږل غواړئ په هغې کې په ریسیو باندې کلیک وکړئ. د کم موبایل څخه لیږل چې غواړئ په هغې باندې سینډ باندې کلیک وکړئ. بیا هغه اپلیکیشن انتخاب وکړئ. لکه څنګه چې تاسو سینډ باندې کلیک وکړو، کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو هغه موبایل کې په ریسیو باندې کلیک کړی وي نو دا دواړه موبایل سره کنیکټ شي. هغې وروسته خپل موبایل کې کم ایپ لیږل چې غواړئ تاسو یې له خپل موبایل څخه لګلی شئ. دوهم دوستانو، کروم بروزر کم بروزر چې وي تاسو هغه بروزر څنګه چې کولی شئ چې ستاسو موبایل کې کم جیمیل لوګین وي یا بل اکاونټ لوګین وي، هغه پاسورډ یا ستاسو معلومات خو څوک نه هیکوي. د دې چې کولو لپاره دوستانو تاسو دلته کې درې ټکي یا دغه شان په غټ نشان باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو تاسو بالکل لاندې راشئ، په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دا تاسو حتما خپل موبایل بروزر چې کوم دی چیک کړئ چې دا کې خو څه هیک میک نه دی استعمال شوي. ګورئ په سیفټي چیک باندې چې کلیک وکړئ. بیا دلته کې چیک نو باندې کلیک وکړئ. لاندې په چیک نو باندې کلیک کولو وروسته لوډینګ کړئ. لوډینګ وروسته ګورئ تاسو ته وایي چې ستاسو دا درې اپشن دغه شان اوکې راشي، نو پوه شئ چې صحیح دی ستاسو بروزر. او که نه دوستانو دلته کې داسې څه ایرر درکړي ستاسو بروزر کې بیا څه ستونزه وي، هغه تاسو چې کوم دو سولو کړئ. نو اوس دلته کې زمونږ کې یو ستونزه ده چې دا بروزر چې کوم دی تر اوسه پورې اپډیټ شوی نه دی. په همدې اپشن اپډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته کې پلی سټور کې تاسو ته اپډیټ نه وایي، اپډیټ باندې کلیک وکړئ، هغه بروزر اپډیټ کړئ. دریم هم ډېر خوندور طریقه درښیم. د بروزر په سرچ کې ولیکئ google.com. google.com لیکلو وروسته په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. په درو ټکو باندې کلیک کولو وروسته دلته کې په ډیسکټاپ اپشن باندې کلیک وکړئ. په ډیسکټاپ باندې کلیک کولو وروسته دلته کې تاسو ته ایمیج اپشن درکوي. زه تاسو ته نږدې کوم هم په دې ایمیج اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې تاسو ته به یو کیمرا په دې ګوګل کې وهئ. دوستانو کیمرا په دې ګوګل کې زیاته شي، په دې کیمرا باندې کلیک وکړئ. دلته کې تاسو اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ. اپلوډ ایمیج باندې کلیک کولو سره دوستانو دې سره دا کیږي چې تاسو غواړئ د یو تصویر په باره کې معلومات وکړئ یا د هغه تصویر ریلیټډ نور تصویران را پیدا کړئ. نو په دې باندې کله چې تاسو دلته کې اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ، بیا دلته کې چوز فایل باندې کلیک وکړئ. دلته کې دوستانو بیا په فایل باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو ته تصویران راځي. له خپلې ګیلري څخه یو تصویر انتخاب وکړئ. هغې تصویر انتخاب سره به تاسو ته د هغه ټول تصویران معلومات راوړوي چې دا یا فیسبوک کې شیر شوی دی، دې کس شیر کړی دی، یا په ګوګل کې یا بل داسې ځای کې، یا تاسو د هغې تصویر ریلیټډ تصویران ګورئ، د هغه تصویر نام زده کول غواړئ. ټول معلومات تاسو له دې ځای څخه وربسا شئ.
نو دا و یو 3 طریقې که چېرته غواړئ همدارنګه نوره طریقې زه تاسو ته در زده کړم نو زما چینل یا زموږ پیج فالو سبسکرایب کړئ همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ تر ورې ویډیو د لیاله په امان